میرویس عزیزي صاحب چې د افغانستان د یو غټو او سرمایدارو تجارانو څخه دی چې د عزیزي بانک څښتن هم دی، وطن دوسته او په وطن دردېدونکی افغان دی چې په هر وخت کې د افغانانو ترڅنګ ولاړ وي. په دې لنډ وخت کې په افغانستان کې د ډېرو سترو او غټو پروژو د پیل اعلان هم وکړ چې د هغې له جملې څخه یو د اوسپنې پټلۍ او بله د انرژۍ پروژه ده چې تقریبا د 10 میلیارده ډالرو پانګونې اعلان یې پرې وکړ. اوس وخت کې ځینې تصویرونه په سوشل میډیا کې ښکته او پورته کیږي چې میرویس عزیزي صاحب یوې عربي نجلۍ سره واده کړی چې نوم یې حسنا سعید ده. نو ما ډیره څېړنه وکړه، هیڅکله هغه کس چې د حسنا سعید په نامه نجلۍ سره یې واده کړی هغه میرویس عزیزي صاحب نه دی، خو د میرویس عزیزي صاحب څېره هغه کس ته ورته ده، خو میرویس عزیزي صاحب هغه هیڅکله کیدی نشي. میرویس عزیزي صاحب یو دروند شخصیت دی او هیڅکله له داسې فاحشو جنکیانو سره به واده ونه کړي. میرویس عزیزي صاحب هغه کس دی چې په دې لنډ وخت کې په افغانستان کې د سترو پروژو د پیل اعلان هم وکړل او زیاتره یې د زلزله ځپلو کسانو لپاره په زرهاوو کورونه هم جوړ کړل. نو میرویس عزیزي صاحب هغه کس دی چې په سختو حالاتو کې د افغانانو ترڅنګ همیشه ولاړ وي. نو د ټولو افغانانو څخه مو دا هیله ده چې خپل هغه مشران چې په وطن او د وطن سره لیونۍ مینه لري سپکاوی یې مه کوئ. نو ستاسې نظرونه رااخلم دلته چې آیا دغه کس رښتیا هم میرویس عزیزي صاحب دی؟